فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا. وفي رواية من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 سيئات ورفعه بها 10 درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. खुदा दर इंतज़ार हमद मानीस्त मोहम्मद चश्म बर राह सनानीस्त। खुदा मदह आफरीन मुस्तफ़ा बस मोहम्मद हामिद हमदे खुदा बस। मुनाजाते अगर बायत बयां करद बबेते हम क़नाअत में तमाम करद। मोहम्मद अस्तु में ख्वाह हम खुदारा खुदाया अस्तु इश्क़े मुस्तफ़ारा। हर दम अज़मा सद दरूद व सद सलाम बर रसूलो आलो अस्हाब तमाम। दरूद शरीफ हुआ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जल्ल जलालुहु पमुंग टोलो बांधे दा लोए एहसान और फजल कर दे चिंग मुंगे द इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व उम्मत के पैदा करी। दा आगा उम्मत दे चिकला दे फ़ज़ाइल व मखकिनी पैगम्बरानो बांधे बयान शो नो अगई दे ख्वाहिश को या अल्लाह दा उम्मत मुंग लरा की। अल्लाह जल्ल जलालहु व इरशाद फरमाए कि दा उम्मत
ما خپل محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم لپاره خاص کړي. د دین مونږه اندازه ولګو چې دا امت د الله په نزد څومره فضیلت والا دی چې امام الانبیاء د دې امت پیغمبر دی. دا الله رب العزت کلام آخری کلام قرآن مجید د دې لپاره د شریعت لار ده او الله جل جلاله دې امت بارکه او دې پیغمبر بارکه دا فرمایلی دي چې جنت کې به هم ټول کړهمبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام داخلي او په امتونو کې به هم دا امت جنت کې کړهمبه داخلي. قیامت پر ورځ په ټولو کې لوی او اوچت امت هغه دا امت محمدیه به ډېر فضائل بیان شوي دي. نو څنګه چې د دې فضائل دي الله د طرف نه په دې امت باندې احسان دی نو د دې احسان شکریه هم ادا کول پکار. مونږ له الله رب العزت دومره خوږ پیغمبر را کړی دی هغه باره کې قرآن کریم کې الله تعالی وایي چې دای سره مؤمنان د خپل ځان نه هم زیات محبت لري. حضرت عمر رضی الله تعالی یو ورځ عرض وکړ یا رسول الله د هر سیز نه زیات سیوا د خپل ځان نه زما تاسو سره محبت خپل مور پلار خپل اولاد خپل بیبي خپل مال تجارت هر څه. نبی علیہ السلام ورته ارشاد فرمایا چې عمر ایمان تر هغه نه کاملېږي تر سوچ د خپل ځان نه هم زیات ما سره محبت ونه لري. سکندونو کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ جواب ورکړ یا رسول الله بس د دې ساعت نه د دې وخت نه زما د خپل ځان نه هم زیات تاسو سره محبت. نو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام محبت دا د ایمان جز او د ایمان حصہ دین بغیر ایمان نشته. اطاعت او محبت دا دو سيزونه دي چې دې سره د ایمان شمع هغه په زړه کې ځلېږي او د هدایت رڼا هغه د انسان د سینه منور کی کدی کې یو هم کم وي نو د ایمان کامل. د دې محبت اظهار یو خدای نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت سره محبت او سنت مطابق خپل ژوند تیرو چې دا اصل د انسان وضع کتا د انسان شکل او صورت د مسلمان لباس د مسلمان د سر نه واخلې خپو پورې ټول بدن ویختو ګیرا لباس معاملات معمولات دا ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طرز باندې او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقې باندې وي نو دغه د دوړو جهانونو کامیابی ده. ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما. الله تعالی قسم سره چا چې د الله او د رسول علیہ الصلوۃ والسلام اطاعت وکړو نو په تاکید سره قسم سره وایم چې هغه لوی کامیابی ته ورسېږي او فوز او فلاح دا د دوړو جهانونو کامیابی ته ویل شي. د غیر په طریقه کې
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه علاوه د نور قومونو په طریقه کې کامیابی نشته. کامیابی او فلاح هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په اعمالو کې او په سنتو کې ده. ځکه قران کریم وایي اے مسلمانانو که چېرې تاسو دا دعوه لرئ چې الله سره موږ محبت لرو، د هغې څه دلیل پیش کړئ. دلیل یې څه دی؟ فتبعوني. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت باندې که تاسو عمل کوئ، مطلب دا دی چې تاسو الله سره محبت شته. او که چېرې تاسو دا شروع کړ نو الله تعالی به تعالی دوه انعامات درکړي. یحببکم الله، الله تعالی به تاسو خپل محبوب جوړ کړي. الله تعالی به تاسو له خپل محبت درکړي. ويغفر لكم ذنوبكم، او هغه د ګناهونو پیټه چې هغې نه تاسو یریږئ چې دې د وجې جهنم ته ونه ویشتلی شو، نو الله رب العزت به د هغه ټول معاف کړي. صرف د یو ټکي فتبعوني، د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت سره او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام طریقې سره. دې سره سره د انسان په زړه کې د اطاعت دا کومه جذبه ده، دا بیدار ساتلو دپاره، ایمان کې ترقۍ دپاره، زړه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت هغه هم پکار، او د محبت جوړولو سیوا کولو دې کې د اضافې دپاره درود شریف کثرت سره ویل. چې څومره درود شریف کثرت سره انسان وای، د دنیا مسائل هم حل کیږي، مشکلات هم اسانیږي، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ کې د مقام او مرتبه هم سیوا کیږي، د قرب او نزدېکت هم هلته کې سیوا کیږي، او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت مطابق ژوند تیرول هم دته اسانه. ځکه حدیث شریف کې راځي من صلی علی مرة، چا چې په ما باندې یو ځل درود ووایي صلی الله علیه عشرة، الله جل جلاله په هغه باندې 10 رحمتونه نازل. څومره لویه فایده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کړه. یعنی مونږ یو ځل ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم، یو درود شریف ووایي. دینه مختصر صلی الله علی النبی الامی، صلی الله علی النبی الکریم، یا صرف صلی الله علیه وسلم. دی یو ځل ویلو سره د الله رب العزت 10 رحمتونه په دغه کس باندې نازل شي. د الله د طرف نه یو رحمت هم کړ، نو چې کوم کسان روزانه په زرګونو د دې تعداد په خپل شمیره کې راوړي او هغه چې نو د درود شریف کثرت کوي، نو هغه باندې به د الله رحمتونه څومره نازل. او بیا خاص کر د جمعې ورځ باره کې خو ډېر تاکید راغلی دی چې په دې ورځ باندې کثرت سره درود وایي، ولې چې د قیامت پر ورځ به ما سره هغه کس چې چا کثرت سره او ډېر ډېر درود ویلی دی، هغه ما سره جوخ داسې ولاړي لکه دا 2 ګوتې. بل حدیث کی راضی من صلی علی صلاة واحدة صلی الله علیه عشرة، چا چې ما باندې یو ځل درود راولېږه هغه باندې الله تعالی 10 رحمتونه نازلوي، 10 صلوات وحط عنه 10 سیئات. 10 رحمتونه به نازلوي او داغه 10 ګناهونه الله جل جلاله معاف کی، ورفعه بها 10 درجات، او داغه 10 درجه الله تعالی سیوا. څومره لوی فضیلت دی. نو ځکه د کثرت چې کوم مقدار علما لیکلی دی هغه 300 دی. یعنی یو کس چې 300 ځله روزانه درود شریف وایي، د کثرت هغه ابتدایي پوړی باندې ابتدایي درجې باندې پکې ښودونکی دی. دې نه چې مخکې څومره ځي دومره فایده. او درود شریف دا خو چې نو دومره د کمال شی دی، بیماریانو د پاره شفا. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد بعدد كل داء و دواء وبارک وسلم. بیمار دی
د دې وظیفه دې روزانه کوي کم از کم 313 ځله دی ان شاء الله هر غټه نه غټه بیماری به تاسو مشکلات دي درود تنجینا 70 ځله دې روزانه وای دې سره د مسائل مشکلات حاجات هغه پوره حضرت حسن بصری رحمه الله لوی تابعی او لوی بزرگ عالم تیر شوی دی یو زنانه دی لراله او دی ته ووی چې حضرت زما لور وفات شوی ده او زه دا غواړم چې هغه خوب کې ووینم چې د هغې څه حال دی نو حضرت حسن بصری ورته ارشاد وفرمایل داسې وکړه د شپې 4 رکعاته نفل وکړه او هر رکعت کې سورہ تکاثر وایه الهاکم التکاثر او بیا دې نه پس درود شریف وایا کټ کې سملا او تر اود کېدو پورې درود شریف مسلسل وایا تب خپل لور وویني نو چې دی دا ووی نو د شپې خوب کې خپل لور ولیده او چې لور یې ولیده نو هغه ډېر بد حال کې وه د تارکولو لباس لاس او خپې زنځیرونو کې تړلې او اور کې سرور طرفو هغه راګیره وه چې دا یې ولیده نو هغه زنانه ډېره زیاته پریشانه شوه چې لور مې داسې ځوانۍ کې لاړه او د هغې دا حال دی نو دی بیا سهار وختي حضرت حسن بصري له تللی دي نو حضرت حسن ورته وویل چې تاسو زیات نه زیات صدقه وکئ درود شریف وایي د هغې ایصال ثواب هغې ته کوئ کیدای شي الله تعالی د هغې نه دا حال لرې کړي په دغه شپه حضرت حسن بصري بیا خپله یو خوب ولیده او خوب کې یو ښایسته جینۍ ده چې هغه د جنت په باغونو کې ده هغه جینۍ ورته عرض کړي چې شیخ تاسو زه وپېژندلم دی ورته وایي چې ما خو نه یې پېژندل لومړي ځل مې ولیدې نو هغې ورته عرض وکړ چې زه هم هغه جینۍ یم چې د چا مور له تاسو وظیفه ورکړې وه او هغې زه خوب کې لیدلی وم نو دی ورته ووایي چې ته خو ډېر ښه حال کې د جنت په نعمتونو کې او ستا مور خو د دې نه بالکل برعکس ما ته دا ویلي و چې هغه د جهنم په کندو کې یو کنده کې سوځي او د تارکولو لباس دی او اور د چار چاپېره زنځیرانو کې تړلې ده نو دا څه ماجره ده نو هغې جینۍ ورته عرض وکړو چې حضرت هغې بالکل صحیح ویلو بیګا شپې پورې هم زما دغه حالت و خو نن سهار زمونږ قبرستان خوا کې یو انسان یو مسلمان تیر شو او تیرېدو کې هغه یو ځل درود شریف ووی او د هغې درود شریف ثواب هغې ټول قبر والا ټول قبرستان والا ته چې کم مړي هلته کې موجود وو نو اویا زره چې څومره مړي په دې عذاب کې مبتلا وو هغې یو ځل درود شریف د وجې الله جل جلاله د ټولو بخښنه وکړه نو درود شریف دا یو لویه عطیه ده انعام دی د الله د طرف نه د دې کوشش کول پکار دی یو مقدار مونږ ځان له مقرر کړو هغه د 100 ځله ولې نه خو چې روزانه یې کوو او چې څوک همت والی زیات دي او خاص کار بیا د جمعې د ورځې جمعې پر ورځ کم از کم 1000 ځله چې مونږ درود شریف وایو او مازیګر مونځ نه بعد د پاسېدو نه مخکې 80 ځله د درود شریف ډېر فضیلت راغلی اللهم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آله وسلم تسلیما څوک چې 80 ځله ووایي الله رب العزت د 80 کالو نفلی عبادت ثواب ورکړي مونږ یو شپه نشي ودرېدی د 80 کالو ثواب په 10 منټه باندې الله تعالی راکړي څومره اسانه وظیفه ده که مونږ دا هم نه کوو د بل چا نقصان خو نه ده خپل نقصان کوو انشاءالله د درود شریف کثرت وکړو الله جل جلاله دې مالا تاسو ټول مؤمنان نبی علیہ الصلوۃ والسلام صورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیرت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام محبت او نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې کثرت سره درود شریف ویلو توفیق راکړي وما توفیقی